د مالیې وزارت رهبري او مسؤلین تل په دې هڅه کې دي ترڅو د یاد وزارت په اداري چارو کې لا ډیر سمون، وړتیا او مسلکیتوب ته لومړیتوب ورکړي او د کارکوونکو ظرفیت لوړونې په موخه اړین روزنیز ورکشاپونه ترسره کړي. پر همدې بنسټ د یوې سالمې ادارې د رامنځته کولو او دوام په موخه د مالیې وزارت له لوري کارکوونکو ته په بیلابیلو برخو کې د ظرفیت لوړونې پروګرامونه په لار اچول شوي دي چې دا ځل د مالیې وزارت د خزاینو لوی ریاست او بشري سرچینو ریاست په ګډه د مستوفیتونو مالی امیرینو ته لس ورځنی روزنیز ورکشاپ ترسره کړ. که چیرې دغه امیرین مالی صاحبان پوه وي، په کار باندې پوهیږي، نو دوی کوشش کوي چې دنیوي او اخروي مسؤلیت څخه ځان خلاص کړي او دنیوي او اخروي مسؤلیت ځان ته راجع نه کړي. او بل دوی کوشش کوي چې د بیت المال په غلطه لاره کې مصرف نه کړي او د ضایع کېدلو د بیت المال څخه مخنیوی وکړي. دا هغه وخت کېږي چې د ټولو امیرین مالی صاحبانو ظرفیت لوړ وي او ټول په خپل کار باندې برلاسي وي او ټول په خپل کار باندې پوه وي. په دغه روزنیز ورکشاپ کې د ولایتونو مستوفیتونو مالی امیرینو ته د مجربو ترینرانو له لوري د مهمو مالی مسایلو لکه تخصیصاتو، لګښتونو، حوالو، د قطعي تادیاتو، تأمیناتو، ضمانتونو، بانکي تطبیقاتو او د افغانستان د مالی ادارې د معلوماتو سیستم یا افمس په تړاو په آنلاین بڼه روزنه ورکړل شوه. مستوفیتونو کې زموږ مالی امیرین داسې دي لکه په وجود کې شریانونه د دوی له لارې هغه تمویل د اداراتو کېږي. نو که چېرته خدای نخواسته کوم شریان بندیږي نو معلومه خبره ده چې هغه اداره وچیږي، فلجیږي. د دغه لس ورځني روزنیز ورکشاپ له پای ته رسېدو وروسته د مستوفیتونو مالي امیرینو څخه د ورکړل شوې روزنې اړوند مالي برخو کې ازموینه اخیستل کیږي ترڅو په مالي برخو کې د مسؤلینو د ظرفیت ارزونه ترسره شي او په راتلونکي کې د ظرفیت لوړونې اړینو پروګرامونو او د مسلکي مالي امیرینو ګمارنو ته زمینه برابره شي.